د ولس ټیوي یوټیوب چینل او د ولس غږ راډیو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن دوستانو خدای دې چې روغ او کامل صحت به ولرئ. دوستانو دا د یو نوي شعر سره ستاسو په درنه خدمت کې د تاریخ د خبرونه سره حاضر شوي یم. خدای دې چې د شعر د اورېدو تر پایه ملتیا وکړي. د شعر د اورېدو وروسته به موږ تاسو ته یوه زړه سندره او که وخت یو بله سندره به هم تاسو ته په نشر رسوو. د جعلي خپرونه دوستانو مه هېروئ، دا تاسو ته موږ د یوټیوب چینل د لارې او فیسبوک د لارې په نشر رسوو. خدای دې وکړي چې تاسې زموږ سره د خپرونې تر پایه پاتې شئ او زموږ دغه خپرونه په یوټیوب کې شیر او لایک کړئ او په یوټیوب کې هم لایک او شیر او سبسکرایب کړئ او په بل آیکن ته ګوته وروړئ او فیسبوک کې هم لایک او شیر کړئ. دوستانو تاسو نه ډېره مننه کوم چې زموږ خپرونې ته به هغه وخت نیسئ. نو قدرمنو دوستانو تاسې رابولو دغه یو نوي شعر ته. د شعر عنوان دی ډېر مجبوري ده. ډېر مجبوري ده تا پرېږدمه وخوږه وطنه زما چې درنه ځمه. ډېر مجبوري ده تا پرېږدمه وخوږه وطنه زما چې درنه ځمه. ما خو ویل ته به ګلزار شي، زما د ژوند به باغ بهار شي. دښمنان کله دې پرېږدي نه وخوږه وطنه زما چې درنه ځمه. ستا دښمنان دې خوار و زار شي، واړه په غم د ګرفتار شي. چې تا په وینو لمبوینه وخوږه وطنه زما چې درنه ځمه. خدای دې په خپلو کې په جنګ کړي چې تی په وینو باندې رنګ کړي. خدای دې په خپلو کې په جنګ کړي چې تی په وینو باندې رنګ کړي. خدای دې په کې بلکې ورونه وخوږه وطنه زما چې درنه ځمه. راته په خپلو بچو وران کړي، همداسې ګډ په ویر د ځان کړي. او تا خوشحالۍ ته نه پرېږدي نه وخوږه وطنه زما چې درنه ځمه. چې ستا بچي په ویر قتلان کړ، هر خوا یې کونډې یتیمان کړ. خدای دې مختور و شرموینه وخوږه وطنه زما چې درنه ځمه. روس برطانیه امریکایان برباد د خدای کې شیطانان. د رب په قار د اختشینه وخوږه وطنه زما چې درنه ځمه. ډېر مجبوري ده تا پرېږدمه وخوږه وطنه زما چې درنه ځمه. لاړه کالداره دې ډالر شوه، د افغانۍ دې در په در شوه. په یو او بل دې خرڅوینه وخوږه وطنه زما چې درنه ځمه. ډېر مجبوري ده تا پرېږدمه وخوږه وطنه زما چې درنه ځمه. سیار وی خپلو وران کړي، په خپل لاسو یې لوټي بیابان کړي. سیار وی خپلو وران کړي، په خپل لاسو یې لوټي بیابان کړي. تا دښمنان خوشحالۍ نه وخوږه وطنه زما چې درنه ځمه. ډېر مجبوري ده تا پرېږدمه وخوږه وطنه زما چې درنه ځمه. قدرمنو دا یو شعر و چې تاسو ته مو په نشر رسوو. دا یو شعر و په ویلو کې ستاسو د خوشحالۍ او سوکالۍ سبب وګرځي. دوستانو موږ سره د خپرونې تر پایه ملتیا کوئ. تاسو رابولو د پروګرام په سر کې یوې نغمې او ورپسې بیا وروسته خوږې سندرې.
نوې سندرې ته چې ستاسې پام ورته رااړوو. تو یک نفر افغان زنده افغانستان است، تو یک نفر افغان زنده افغانستان است، زنده افغانستان است، تو یک نفر افغان است، زنده افغانستان است، تو یک نفر افغان است.
غږ راډیو او د ولس ټي وي یوټیوب چینل درنو قدرمنو لیدونکو دا چې زموږ د خپرونې د پای شیبې دي او تاسې نه په تلو کې اجازه غواړو خو یو څو خبرو یاداوري کوو قدرمنو دوستانو چې راتلونکي به موږ تاسې ته ښې خپرونې فلاحي سماجي او اسلامي معلوماتي خپرونې تاسو ته وړاندې کوو. نو قدرمنو دوستانو دا چې موږ تاسې سره په یوټیوب چینل کې د ولس غږ راډیو د پخوانۍ نشراتي ادارې لخوا نه تاسو سره د زړې سندرې په نشر رسوو. تاسې ته مخامخ کوم پیکچر چې دی قدرمنو دوستانو دا د ولس غږ راډیو د دفتر دی او هغه د ولس غږ راډیو د دفتر د انټن یعنې تاسو ته موږ عملي ښودو چې دا موږ په ولس غږ راډیو کې کار کړی امتحاني خپرونې هم چلولې وې. دا چې څه مشکلاتو د وجې د مجبوریتونو د وجې نه هغه وخت سره نشرات توقف کړه او تر نن توقف دی. د ولس ټي وي د چینل د یوټیوب چینل د لارې مو تاسو ته د زاړه یادونو خپرونه سباوون داستان او داسې نورې فلاحي او سماجي خپرونې به انشاءالله په نشر رسوو. تاسې به موږ سره د دې خپرونو تر پای ملتیا کوئ او انلاین ته به پروګرام جوړو، دې ته به لیکونه ویو، تاسو سره به مرکې کوو او دغه مرکې به بیا موږ راخلو د یوټیوب چینل د ولس ټي وي د یوټیوب چینل د لارې به تاسو ته بیا په نشر رسوو. زموږ همکاران به وخت په وخت د لر او د بر نه به موږ تاسو ته خپرونې په نشر رسوو او د ولسونو هغه بعضې مسایل به هم انشاءالله دې کې ځای کوو او د ولسونو هغه د زړه هغه خبرې چې کومې دي د تاسو سره به په یوټیوب چینل د لارې شریکوو. انشاءالله زموږ خپرونې زموږ چینل به د ولس د فلاح او بهبود دپاره کار کوي، د ولس نه ابادۍ ترقۍ دپاره به کار کوي او انشاءالله د دې قدرمنو دوستانو دا چې د پروګرام د پای شیبې دي چې بیا د سره د نوې بلې خپرونې د یو نوي شعر او د زړو سندرو سره د زاړه یادونو د زړو سندرو سره درېږو. اوس د نظر ډاکټر انجینر سید فضل الرحمن صاحب پاچا او زما همکاران د زاړه یادونو اجازت غواړو. تاسې په لوی بخښونکي او مهربان خدای سپارو. په مخه مو ښه دوستانو ښه شپه.